د امنیتي سکتور مشرتابه ناسته وکړه. د امنیتي سکتور مشرتابه نن د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله موحب تر مشرۍ لاندې ناسته وکړه. په دې ناسته کې د هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې ترڅنګ د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو لخوا په کندوز او بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د شنډولو او ماتولو ستاینه هم وشوه. ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې هیواد او خلک د خپلو ځواکونو د خدمت او سرښندنو په سیوري کې د ښه او آرامه ژوند غوښتونکي دي چې باید په دې اړه جدي ګامونه پورته او هڅې لا پیاوړې شي. په ناسته کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو پر تدارکاتي ستونزو هم خبرې وشوې او هدایت وشو چې یادې ستونزې دې ټولې د تدارکاتو له کمیسیون سره حل شي. د تدارکاتو کمیسیون استازو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه پاتې ټول کارونه په لنډو ورځو کې بشپړ کړي او تر څنګ یې د راتلونکو کلونو لپاره د موجوده ستونزو د تکرار مخه ونیسي. د دې ترڅنګ د هیواد په مختلفو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو او عملیاتو یادونه وشوه او ټینګار وشو چې یادو تهدیدونو ته په کتو دې اړونده ادارې پر وخت او مناسب اقدامات وکړي.